وروستی نظر لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. رسمیت وختي خلاص شول. خالد له ملګرو سره خدای پاماني وکړه. د کور په لور روان شو. په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. ترافیکو د شپېلیو چغ و پغ جوړ کړی و. د چوک پر سر ملي بسونه ولاړ وو. ټول سړک یې نیولی و. یوازې یو وړوکی موټر ورڅخه تېرېدی شوی، خو د هغې تر څنګ به هم 10-12 کلنو ماشومانو منډې وهلې. ماشومانو شارناو نارې وهلې. څه کم یو ساعت وروسته له بیروبار څخه ووتو. خپلې کوڅې ته نږدې جیب ته یې لاس کړ. حلیمې ته یې زنګ ووهلو. 2-3 زنګه یې تېر کړل. هغې غږ وکړ، هلو. پرته له دې چې خبرې ورسره اوږدې کړي، امر یې وکړ، دروازه خلاصه کړه. ښه شېبه یې انتظار وکړ. سترګې په دروازه کې ګنډلې وې. دواړې پلې یې خلاصې شوې. موټر یې دننه کړ. حلیمه د موټر خواته نږدې ورغله. لاس یې ورکړ. په مسکنه لهجه یې زیاته کړه، نن څنګه وختي راغلې؟ د هغې نرمه چمبه یې ورو لاس کې ټینګه کړه. ټیټه شوه. اخ یې وکړل. تور ټیکری یې پر مخ پرېوتو. په اوږده نرۍ پزه یې لاس تېر کړ. خندنۍ شوه. په سرو شونډو کې سپین غاښ لکه ملغلرې وځلېدل. تر غومبورو یې نیولو چې مړوند کې یې کلکه ونیوله. ځان یې ځواب ته جوړ کړ، ولې نن پنجشنبه نه ده؟ حلیمې بیا زر ورغبرګه کړه، والله که مې بیخي پام شوی وي. دا څنګه ورځې تېرېږي؟ بله ورځ پنجشنبه وه. له موټر څخه راښکته شو. په حویلۍ کې وړاندې د انګورو تر څپرۍ لاندې په چوکۍ کېناست. په څېره کې له ورایه د ستړیا نښې لیدل کېدې. پښه یې په پښه واړوله. سګرېټ یې له جیب څخه راوویستل. د لایټر ټک شو. اور یې ورکړ. په زړه کې یې راتېره کړه، اوس ښه چای وای. غوښتلې حلیمې ته ورنارې کړي. ګوري چې هغې په لاسونو کې ترموز او ګیلاسونه رانیولي دي. پیاله یې ورته ډکه کړه. له چاکلیټ څخه یې پوښ لرې کړ. اشاره یې ورته وکړه، نږدې که خوله دې. خالد لاس ور اوږد کړ. هڅه یې کوله چې چاکلیټ ترې واخلي. حلیمې بیا ورته وویل، هیله کوم خوله دې ونیسه. شونډې ورو سره حلقه کړې. لږ ور اوږد شو. غوښتل یې په غاښونو کې ټینګ کړي چې بېرته یې ترې کش کړ. دواړو په کړس وخندل. حلیمه بیا ور نږدې شوه. واخله، دا ځل در سره ټوکه نه کوم. خالد زړه نازړه شونډې وخوځولې. ښه سمه ده، خو پام چې دا ځل یې کش نه کړې. په خندا شوه. کله به یې چې وخندل، د اننګو په سرو کې به یې لوړو ژورو جلا رنګ او ښکلا شیندله. ورو یې وویل، سمه ده، رانږدې شه. زړه یې و چې دا ځل هم ټوکه ورسره تکرار کړي، خو دا وار مخکې کړ. د چاکلیټ په نیمه یې غاښ ټینګ کړل. نیم یې ګوتو کې پاتې شو. د سترګو رپ کې یې خولې ته کړو. تر ژبې لاندې وویل، څنګه شوې؟ بیا لغماني چلونه کوې؟ شېبه دواړو ښه وخندل. یو دم حلیمې وویل، ته د چاکلیټ نقل پرېږده. هغه ورځ دې ویل که رخصتي یا کومه ورځ وختي له دفتر څخه راغلم، چکر ته به ځو. خالد په چورت کې کېناست. سترګې په حلیمه کې خښې کړې. تر اوږده ځنډ وروسته یې پښه له پښې واړوله. پیاله یې ور پورته کړه. ویې ویل، سمه ده، دا کومه غټه خبره نه ده، خو لیونۍ تا تر اوسه هم لا په زړه دي. په ګیلاس کې شین چای لمر ته شنه لمبه کوله. هوا ته ترې کړۍ تاونه پورته کېدل. پیاله یې پورته کړه. د ګیلاس ژۍ ته یې شونډې منحني جوړې کړې. غړپ یې ورڅخه وکړ. حلیمې په ولې لاس ورکېښود. ګوره دا شین چای او د سیند غاړه څومره خوند کړي. هلته به لاړ شو. خالد ځان ناګمانه و چې په ځمکه کې سترګې خښې کړې. سترګو ته یې مخامخ 2 ګوتې وښورولې. ویې پوښتل، ولې داسې په چورت کې شوې؟ نن شاید هلته بیروبار هم نه وي. خالد زر ورغبرګه کړه. ادې و دادا څه ونه وایي؟ په کړس یې وخندل. ډارنه څه به وایي؟ ښه هغه بل ځای دی لکه چې له یاده وتلی چې پغمان ته تللي و، څومره یې ورټلو. د اختر ورځو ته یې هم ونه کتل. ورنږدې شوه. په سینه یې چپ لاس ورته کېښود. په ښي لاس یې په مخ ورو ورو ووهلو. خیر دی، هغوی نه راځي. یو ځل به زر لاړ شو او بېرته به راشو. هلته خو څه شپه نه کوو. خالد پاڅېد. موټر یې چالان کړ. له ګراج څخه یې بیرون کړ. حلیمې ته یې ورنارې کړې، څه شوې؟ په نرم غږ یې ځواب ورکړ، دا دې درغلم. د ونو په منځ کې راښکاره شوه. تور مصري حجاب یې اغوستی و. سترګې یې ورته ووهله. خالد ورنږدې شو. دې له بیکه سپری راوویسته. ښه یو چپ اړخ ته یې ور ووهله. د هغې د زنې سر یې په ګوتو ټینګ ونیو. په بیړه یې زیاته کړه، ځه چې ځو ناوخته کېږي. موټر کې کېناستل. حرکت یې وکړ. له ښاره بهر شول. حلیمې د پوهنتون د دورې هغه خاطرې ورته شروع کړې کومې چې د دې او خالد ترمنځ په 4 کلن دورې کې تېرې شوې وې.
په ده داسې لګېدلې لکه مار ته شتولی ووهل شي. که به چیرې کومه خاطره د خندا هم نه وه، خو د دې د خوشحالۍ لپاره به یې ډېر وخندل. تر ټولې هغې خاطرې ته زیات تشي په درد شول چې خالد په دریم ټولګي کې د کانتین له څنګ سره حلیمې ته د ای تر ویلو وروسته ګونګی پاتې شوی و. په همدې خبرو کې روان و چې په دوکانونو یې سترګې ولګېدې. په سیټ کې راپورته شوه، لږ میوه نه اخلو؟ خالد وویل ولې نه. موټر یې خواته ودرولو، ترې راښکته شو، دروازه په درب ور پورې کړه، سګرټ یې له جیب څخه راوویست، شین دود یې له خولې لوګي لوګي پورته کړ. دوکانونو خواته ور روان شو، 2-3 ناکې پلاستیک کې واچول، په زړه کې راتېره کړه د دې به څه شی خوښېږي. ناکې پرېښودل، بېرته د موټر خواته ور روان شو. څه شی واخلم؟ څو شېبې غلې وه، له ځانه سره یې وویل مالټې به واخلو. نه ورکه د ده نه ده ورسره جوړه، که کیوي واخلو خو د ده یې له رنګه بد راځي. مڼې خو ماته مزه نه راکوي. اوهو اوس مې په یاد شول، اناناس به واخلو چې د ده هم ډېره ورسره جوړه ده. ورو یې وویل ستا خوښه، خو ګوره املوک ستا هم خوښېږي. اناناس یې راواخیستل، بېرته موټر خواته ورغی، له څنګ سره یې ودرېدو. دې لاس ور اوږد کړ. خالد فکر وکړ چې میوه ورڅخه اخلي، خو حلیمې یې له ګوتو سګرټ کش کړ. سترګو ته یې مخامخ ونیولو، مات یې کړ. مسکی شوه، ده هم نشوی خفه کولی، هېڅ یې ورته ونه ویل. موټر ته وختل، حرکت یې وکړ. له څه مزل وروسته د سیند غاړې ته ورسېدل. حلیمې له ځانه سره هغه پخوانۍ سندره ورو ورو زمزمه کوله. د سیند پر غاړه راځه جانانه، خړو اوبو یوړم ماښام دی. سیند خپله مسته موسیقي ورته غږوله، ونو له باد سره د حلیمې زمزمه بدرګه کوله. حلیمه ورنږدې شوه، حجاب یې لرې کړ، تور نری گاچه او خورې ورې زلفې چې باد خوځولې ځانګړی ښایست یې وربخلی و. زنګونونه یې ورسره ولګېدل، له ولو یې ونیولو، ځان ته یې ورنږدې کړ، زیات یې کړه پورته شه چې لږ وګرځو. د ښي لاس څخه یې حلقه ورته جوړه کړه، دې هم په چپ لاس کې ټینګ ونیولو. د سیند په غاړه یې قدم وهل پیل کړ. حلیمې ته وویل لږ او بازي مې کړې وای. دې ورته وویل خو وکړه څه ته ګورې. کالي یې وویستل، په سیند کې ورګډ شو، اوبه یې ور وشیندلې، چیغه یې کړه، یخ یې وشو. دې ته یې چیغو لا خوند ورکړ، نورې اوبه یې هم ور وشیندلې. هغه پر مخ روان و، خو اوبه ډېرېدې، پښې یې له واکه ووتلې، اوبه یې له اوږو او سر واوښتې. نارې یې کړې حلیمې. په حیرانۍ سره یې ور وکتل، ډېرې چیغې یې وکړې، خو نور یې د هغه غږ نه اورېده. د سمندر چیغه او د هغه وروستي نظر یې په زړه لړزه راوستله. ځان ورته ګنهګاره ښکاره شو. د اوبو په شیندلو کې یې سخته پښیماني څرګنده کړه. هر څه یې د یوه تصویر غوندې په سترګو کې پاتې شول.